صرف یو خبره دا چې د یو کوچني تربیت چې سم وسی کوچني چې سم تربیت وسی هغه څومره فایده لري هغه د څومره خلکو د هدایت ذریعہ الله پاک ګرځي د یو کوچني په باره کې راځي وای هغه په سکول کې یو د اسلامیات ټیچر هغه به کله کله چې دا انجمن چې ورته وای په دې کې به په د باندې ناتونه ویل پالکانو به ناتونه ویل نو یو الګ چې هغه ته احمد په نامه باندې په شپږم کلاس کې دا واقعي کیسه ده د مفروضه نه ده کوم چې په دا رسالو په دا کانیانو کې راځي دا ډایجست ورته وای دا نه ده دا یو واقعي کیسه ده چې شمدید واقعه ده هغه په باره کې راځي وای د چې استاد ټول چې زوی ته نعت وای د چې نعت وای په نعت کې دا مشهور نعت شي وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادی غریبوں کا بر لانے والا الفاظ دا دی والا پکشه دی د چې بو یو شنه بویل والے وہ نبیوں میں رحمت یعنی لقب پانے والے دا بھی وای مرادی غریبوں کے بر لانے والے هغه ورتل دا والا دی د ورتل والے ډیر سمجاو کی خبرال یو ورځ فنکشن دی ډي سي راغوشته دی علاقې د وخت ډي سي راغوشته اج فنکشن کې د الک ولاړ شو د بیا الته والے وای نو هغه خو هغه نه تویل سو د نه ته بعد هغه ډي سي چراله خپل تاثیرات چې پېښول هغه ول د اسلامیات ټیچر د پاره ډیر د افسوس خبره ده چې هغه دومره نسی ورته ویل چې دا والا دی والي وای کم از کم د الفاظ خو باید چور برابر کی افسوس دی په دې ټیچر باندې چې طلبه ته دومره وخت نه دی ورکړی چې دا شی ورزده کړی د ټیچر ډیره سخته بې عزتي وکړه او ټیچر غریب خو خبر دی په ځای کې چې ما خو دې ته زیات وروشه خو دا الګ چې دی هغه سر نه خلاصي ابس خیر دغه اوس د ټیچر ډیره بې عزتي وس بیا دا کال پرسو بل کال چې رالی د بل کلاس ته ولاړی 7وی کلاس ته ولاړی الته چې رالی یو ورځ د دې کلاس خالی و د ابتدایي داخلي شپوي نه دا یو پرنسپل دغه ټیچر ترته د اسلامیات ټیچر ته چې ورسته دغه د 7 کلاس دغه څه دی واخله پیریډ واخله بس لږه خو دې خو بس تعارف سره وک د شرالی بیا چې وخت د الکاس تعارف وکیناتونی وور دغه ووردل اخر هغه لکه ولاړ کی او زه ته ولاړ احمد نومې دی هغه چې ولاړ شو زموږ د نبی نوم چشته کښنه سوالونه شو زموږ د نبی نوم چشته زموږ نبی دی ودرېږي نوم نور شي الانکه دیندار الک دی اول پوزیشن اخلي په سکول کې اول پوزیشن اخلي دی ودرېږي بس زموږ نبی خو به ځنه و نوم یې چشته بس خاموش بس د استاد دا خیال شو چې دا الک ډیر زیدي الک دی دا ضد کی پارشي کی التما ورته شي والي مو والا وای د والا والي وای زیاته به عزت کړم دلته بیا ضد کی نو زبر استاد غ ضد چې ډیر ختمه بعد چران مخامه بدوي کله کله بس دماغ واوړي داغو نو هغه زبر د ضد ختمه الان کې دا رقم نه وبکار خو ډیر ورته ویل اخر نږدې ورترالی الک ته چې وم د کدي نو ویل زر وای زموږ د نبی نوم چې الکانه ماریان چې د دومره زین الک دیندار الک د شی کورنۍ سدي نوم د خپل ته معلوم دی خو ماران استاد دوی چپلاخي ور کړو ډنډه ور الک ډنډه نه خړل قابل الکو دا قابل الک چې د ډنډه نه خړل بیا چې وې تاسو ته معلومي ډیر زر جړا ورځي ولې خو ډیر نازولې د پوزیشن اخلي بس وې جړل ډیر باندې و جړل چې وې جړل دغه بعد بریک شو ګنټي ورسو هغه د چټي چورته وای بریک چې ولاړو بس دلته ناس دي د چې کوم همدرد ملګری وو اگر الته تسلی ورکوله چې را تاول د نوم نور واسطه خو اسانه نوم دی درته بس د جړل سترګې تک سره وي اخر په بریک کې ولاړې یلته او داسه ځای ته ولاړې او داسې وکي مخه صفا کې او داسې وکي برته کلاس ولګې دي برته کلاس ته رالی کلاس ته چرالي ټیچر ورته چې کده زوس د بریک بعد بیا راځم کچیر تا نوم نه راوښه ډیره سخته بټای بدروک یاد به ساتي تر قیامت پورې وای بیا چرالي ټیچر هم بس ډنډه سر خیرالي هغه دماغ اوشته دي چې دا الک څنګه ما خبر نه مني چرالي احمد ولاړ احمد چې ولاړ کې وای زموږ د نبی نوم راوښه احمد رسول محمد صلی الله علیه وسلم په شایستان دازي ورکوي ټیچر اریان سجدا خو دغه مخ کې نه راته وای او چې څنګه راته وای بس ورلی ورد الکان د خپل د پیار او د محبت شي دی دا یو ګل دی د دې سره باید چې موږ محبت وکړو دا په ضد او په ډنډا او په خوشک باندې دا نه راځي لاري ته نو دې سره محبت کول پکار دی آرام کول پکار دی په دې باندې وای د چې نږدې ورلی وای زه تا مخکې ما ته یو رول چې بای والا وای تا والی وای زه دې بې عزت کړم اوس ما در ټول تر بریک د مخه ما در ټول چې زه ته زموږ د نبی نوم راوښه تا نه راشه خاموش اوس دې بیا برته د بریک بعد راوښه چې زموږ د نبی نوم محمد صلی الله علیه وسلم وای الک بیا وژړل بیا په جړا شو کلاس ماریان دي چې دا څنګه الک دي دومره زیات وژړل اخر د زوی په چیز ځاړې ما ته د خبره خو نه کړې بس تاسو د پیار او د محبت یو پښتنه وک وای الک چې په جړا بند شو الک ورته چې زما پلار ما ته دوه نصیحتونه کړیو ژړم په دې باندې چې هغه وفات شوی دی زه یتیم یم داټ او ما ته دوه نصیحت کړیو
ا د والا مسله چې دا هغه ماته پلار ویلي چې زوی د نبی علیه السلام نوم چې دی په بیادبي باندې چې وانه اخلي اس کله ما اخله مرسه تکلیفونه برداشت کا خو د نبی علیه السلام نوم په ادب سره خي نو والا چې دی په هغه کې دومره ادب نشته څومره ادب چې په والي کې دی نو په دغه وجه باندې ما والا نه وای ما والي وای چې دا د ادب لفظ یو دا خبر ورته دویم وای تا زوی د محمد صلی الله علیه وسلم د نبی نوم دی ول نه راشوي وای بلې ما ته دا ویلی چې زوی د نبی علیه السلام نوم بیا اودس نه واخلي کم ټیم چې تا ما ته وویل په د بریک د مخه هغه ټیم کې زما اودس نه و تا که زه مړ کړی یم وای ما د نبی علیه السلام نوم بیا اودس نه اخلي زما پلار ما ته حکم کړی نو اوس په بریک کې چې دې زه ولاړم ما اودس تازه کړي ما اودس وکړي چې تا څنګه ما ته وویل ما فورا درته محمد صلی الله علیه وسلم دا د ښه تربیت اثرات دي هغه استاد یې په ځان اریان کې چې دا څومره بهترینه هستي ده څومره بهترینه هلک دی نو د کوچنیانو تربیت دا یو ډېره اوږده موضوع ده دا چې دی دا ډېر وخت لګېږي نو دا که تاسو چیرې شوق ولرئ نو زما خپل چینل د خدمت میډیا په نامه باندې هغه کې تاسو دا مکمل په ترتیب سره به انشاءالله زموږ یو ترتیب شروع کوو نو په هغه باندې به تاسو اورئ چې د خپلو بچیانو بهترینه موږ تربیت وکړو الله دې عمل کوو